د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلاو اوله برخه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین. اما بعد، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلاو ښایست په اړه دا سلسله مو را شروع کړې ده. الله عز وجل دې په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي او لوی خدای جل جلاله دې نافع او مقبول للخواص والعوام وګرځي. څنګه چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلا او ښایست په اړه باندې په پښتو ژبه کې داسې ښه پوره او بشپړه شی نه و لیکل سوی. زما د ډېر لټون او تلاش څخه وروسته او عربي ژبه کې چې مې ور وکتل، هلته په عربو کې د عربو علماو د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په ښایست او ښکلا کې ډېر کتابونه لیکلي او ډېر ښایسته ښایسته لیکنې یې ثبت کړي او چاپ کړي وي. نو غوښتل مې چې خپلو پښتنو وروڼو ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پر ښایست او ښکلا باندې یو ښه مفصل او تفصیلي او اسانه شی او انفهمه شی وړاندې کړمه چې هم په لیکلې بڼه باندې ولیکل سي او پیش کړل سي، چې کوم ملګري د لیکلو سره کار لري او لیک او خط ویلی سي هغه به یې په لیکنه باندې ګوري، او هم په صوتي بڼه باندې دا کتاب باید وویل سي. کوم ملګري چې د خط سره نه یې شناخته هغه به د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د ښکلاو او د ښایست په اړه باندې معلومات د صوتي برخو د لارې ترلاسه کړي. ولله الحمد چې لوی خدای پاک جل جلاله دغه د لیکلو ترتیب هم پوره کوي او د لیکلو سره سره هغه کتاب اوس وچاپ ته لیږل سوی دی او انشاءالله په لږو ورځو کې به راورسیږي. او په صوتي بڼه باندې هم زموږ سلسله دا روانه ده چې اوس د 2024 کال د اولې میاشتې 3 تاریخ دی. نو زه د هغه ملګرو سره ډېره مننه او شکریه کوم چې زموږ سره په دغه سلسله کې د پیغمبر علیه السلام د ښکلاو د ثبتولو کومک او همکاري کړې ده، یا موږ هڅونه یې موږ ته کړې یا توصیه یې کړې. نو د هغوی ټولو ته دې الله جزای خیر ورکړي چې د دې خیر کار په باره کې موږ ته یا مشورې راکړي یا کومک را سره وکړ. ټولو ته دې الله د نبی علیه الصلاة والسلام په برکت او په روی باندې لوی برخې د اجرو ور نصیب کړي او موږ ټوله دې الله جل جلاله د نبی علیه السلام په عاشقینو او محبینو کې حساب کړي. او زموږ نورې سلسلې د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم په نامه باندې هم د نبی علیه السلام د ټول ژوند د سره تر وفاته پورې، یعنې د نبی علیه السلام د پیدایشه څخه بیا تر وفاته پورې هغه سلسلې هم په 114 برخو کې ټایپ سوي دي او نشر کیږي. او د خلفای راشدینو تاریخ، یعنی صدیق اکبر او عمر فاروق او عثمان ذو النورین حضرت علی رضی الله تعالی عنهم، د دوی تاریخ هم تقریبا په 50 برخو کې ټایپ سوی دی او نشر سوی دی. نو د هغو څخه هم خلکو فایده اخیستې. دا سلسله به ان شاء الله تعالی تقریبا په 18 برخو کې د پیغمبر ښکلاو په تر عنوان را لاندې دا به هم تاسو ته وړاندې سي. او ستاسې څه هیله کوو چې تاسې دا زموږ کوم د سیرت برخې دي یا د تاریخ خلفا دي یا د پیغمبري ښکلاو برخې دي، دا ټولې په غور واوري او مخ ته یې در سره نشر کړي چې هر څونه مسلمانان یې اوري یا عمل په کوي، نو تاسې ته او ما ته به الله جل جلاله ثواب راکوي. لکه حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي څوک چې د یو خیر کار بنسټ کښېږدي تر ورځې د قیامت چې کوم کسان پر هغه پل باندې پل ږدي او په هغه قدم پسې را روان وي، نو لوی خدای جل جلاله یو هغه اولو کسانو بنسټ ایښوونکو ته د دې وروستیو ټولو پر سر باندې ثواب ورلیکي، او هر یوه ته جلا جلا هم او هغه اول نشر کوونکي او بنسټ ایښودونکي ته هم د ټولو پر سر باندې ثوابونه لیکل کیږي. اوس راځم خپل مقصد ته چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د ښکلا بیان دی. د نبی علیه الصلاة والسلام دا د ښکلا بیان په لیکلې بڼه باندې د کتاب په شکل باندې هم پیدا کولی سي، چې د کتاب نوم یې دی خپل نبی علیه الصلاة والسلام مبارک داسې وپېژنئ لکه لیدلی چې مو وي، او یا بل نوم یې دی احسن السنن، احسن الشمائل.
نو راځم خپل بیان ته. انسان لوی خدای پاک جل جلاله پر دې دنیا باندې د دې دپاره پیدا کړی او راښکاره کړی دی تر څو د الله جل جلاله دا پراخه مځکه په داسې ښایسته مخلوق چې هغه د انسان په شکل کې دی ښایسته کړي. ځکه چې الله جل جلاله انسان ته د انسانیت په خاطر ډېر عزت او قدر ورکړی دی پر نور مخلوق باندې. لکه په آیات شریف کې چې لوی خدای جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد کرمنا بني آدم. خدای پاک جل جلاله فرمایي بېشکه چې ما د آدم علیه السلام اولادې ته کرامت او عزت وربخښلی دی. او په بل آیات شریف کې خدای پاک جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدای پاک جل جلاله فرمایي بېشکه چې ما انسان په ډېر ښایسته جوړښت کې پیدا کړی دی. نو د انسان راتلل و دې دنیا ته د همدې دپاره دی چې پر دغه پراخه مځکه د عزت او د سرلوړۍ کامیابه ژوند وکړي. ولې چې انسان یو بې ارزښته او بې پیدې مخلوق نه دی بلکې هغه په دې مځکه کې د لوی رب جل جلاله خلیفه دی. انسان هغه وخت ډېر قدرمن او عزتمن او د دې لوی الهي خلافت لایق ګرځي چې هغه د خپل پیدایش اصلي مقصد وپیژني او د هغه مقصد برابر ژوند وکړي. د همدې دپاره انسان و دغه لوړ او ښایسته مقصد ته چې دی ورسیږي او د دنیا او د آخرت کامیابۍ او هوسایي او خوشحالۍ لاسته راوړي. لوی خدای جل جلاله 1,40,000 زیات او کم انبیا علیهم الصلوات و تسلیمات راستولي ول او هغو ته مبارک کتابونه او لارښوونې هم کړي وې تر څو خلک د اسلام پر برابره لار باندې روان کړي او د بېلارۍ څخه یې خلاص کړي او د تور تمو او د جاهلیت د تورو شپو څخه یې راوباسي او د انبیا علیهم الصلوات و تسلیمات مبارکانو دا مبارکه لړۍ د وروستني پیغمبر خاتم النبیین حضور اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک په راتګ باندې پوره او بشپړه سوه. بیا تر قیامته نه یو بل نوی نبی او رسول راځي او نه د قرآن مجید څخه وروسته بل نوی کتاب راځي. نو نبی اکرم مکرم صلی الله علیه وسلم مبارک د ځانه سره هر چاته د هر وخت دپاره او د هر وخت سره برابر هر اړخیزه ښایسته مبارک معلومات او لاره راوړې ده او الله جل جلاله موږ د دغې سپېڅلې او مبارکې لار په اقتدا او پیروي سره بار بار په خپل کتاب قرآن مجید کې امر کړي وو. نو راځئ چې د خپل ګران او مبارک نبی الرحمه رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د ټول سیرت څخه تر ټولو وړاندې د هغه مبارکه چهره او بدني ښکلا وپېژنو ځکه چې د دې بې مثاله ښکلا د پېژندلو څخه وروسته څو فایدې په وجود راځي. اول موږ چې کله د نبی علیه السلام ښایست او ښکلا وپېژنو او وایورو او یې ولولو نو محبت او مینه مو ورسره پیدا کېږي او د نبی علیه الصلاة والسلام مبارکه سره مینه او محبت د ایمان نښه او علامه ده. لکه سردار عالم صلی الله علیه وسلم مبارک چې فرمایي ستاسې څخه یو هم تر هغو پورې پوره مؤمن نسي کېدلی تر څو چې پیغمبر اسلام وایي زه و هغه ته تر پلار اولاد او ټولو خلکو محبوب او خوښ نسم. او د نبی اسلام محبت او مینه چې کله زموږ او ستاسې په زړو کې راسي نو د هغه وروسته بیا اطاعت او پیروي راځي. یعنی دا طبیعي ده چې یو انسان د چا سره مینه لري یو چا سره محبت لري هغه چې هر څه ورته ووایي نو دی هغه عملي کوي. نو چې زموږ او ستاسې مینه او محبت د پیغمبر اسلام سره راسي د هغه بعد مو اطاعت راځي د نبی اسلام پیروي راځي او د نبی اسلام مبارک اطاعت او پیروي هغه شی دی چې موږ ته لوی خدای جل جلاله په قرآن مجید کې بار بار بینا کوي او دا د فلاح او د کامیابۍ یو تګلاره ده چې انسان د نبی اسلام پر قدم روان سي هغه به په دنیا او په آخرت کې کامیابي الله دې کامیابي را نصیب کړي. او دویمه فایده د نبی علیه الصلاة والسلام د دې ښکلاو او د ښایست د اورېدلو بعد چې په وجود راځي هغه دا ده چې کله چې یو څوک د پیغمبر اسلام بدني او اخلاقي ښکلاوې وپېژني نو د الله جل جلاله په مخلوقاتو کې نظر او سوچ د محبت سي ځکه چې پیغمبر اسلام د ټولو ښکلاو او د ښېګڼو سرچینه او کان دی. بیا په مخلوقاتو کې و چاته د حسن یو برخه رسېدلې وي او چاته یې د اخلاقي ښکلاو څخه یو برخه رسېدلې وي او چاته یې بله برخه. د بیلګې په توګه څو مثالونه درته وړاندې کوم. اول په دنیا کې چې څه سخیان تیر سوي دي یا وروسته راځي نو هغو ټولو ته د پیغمبر اسلام د سخا یو نمونه ورسېدلی او په دنیا کې چې څه علما او متقیان یا بزرګان تیر سوي دي یا راځي
هغو ته د پیغمبر اسلام د علم او د تقوا او د بزرګۍ یو نوم نه ورسېدلی او په دنیا کې چې څه قوي او زړور او خوش اخلاقه انسانان تیر سوي دي یا راځي هغو ټولو ته د پیغمبر اسلام د زړورتیا او قوت او د ښکلو اخلاقو یو نوم نه ورسېدلی لکه په حدیث شریف کې چې پیغمبر اسلام فرمایي انما انا قاسم والله یعطي چې خلاصه یې دا ده چې پیغمبر اسلام وایي ورکړه خو د الله جل جلاله د طرفه ده دا کمالات خو لوی خدای وایي انسان ته وکړي خو تقسیم یې پیغمبري دی اوله پلا د شان او کمالات او د ښېګڼې ټول پر نبی علیه السلام راځي د نبی علیه صلات وسلام یې بیا تقسیم کوي او مخلوقاتو ته یې ورویشي نو چې کله موږ تاسې د پیغمبر علیه السلام ښکلا وي او ښایست واورو او بدني ښکلا وي یا اخلاقي ښکلا وي نو بیا چې په مخلوق کې ورګورو که سخي وینو نو هم مو فکر دا وي چې دا خو یو نمونه ده د هغې څخه چې سردار عالم صلی الله علیه وسلم ته ورکول سوې یا چې ښایسته ځوان وینو نو هم به دا فکر وي چې دا خو یو حصه ده د ښکلا هغه پوره سردار د ښکلا و خو سردار عالم صلی الله علیه وسلم چې هغه به څونه ښکلي او که یو زړورتیا د یو زړور سړي ووینو د یو شجاع سړي ووینو یا یو د یو بزرګیت او عبادت او چیلې ووینو او اذکار او تلاوتونه ووینو نو دا به مو فکر چې دا خو د لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو نمونه ده د دې سړي سره او که د یو عالم یو د یو شیخ ښه علم ووینو نو یا د یو سخي یو ښه سخا ووینو نو دا به مو فکر وي چې دا خو د لوی سردار صلی الله علیه وسلم مبارک یو حصه ده نو څه فکر به کوې چې په لوی سردار صلی الله علیه وسلم مبارک کې به څونه کمالات ول او څونه ښایسته ښېګڼې به پکښې کې وي او درېیمه فایده چې د دې بیان او د پیغمبري ښکلاو د اورېدلو وروسته په وجود راځي هغه دا دی کله چې یو بختور انسان په خواږه خوب ویده سي او په خوب کې د پیغمبر اسلام مبارک ملاقات ورنصیب سي نو هغه وخت به دی د خپل خوب په اړه باندې د رښتیا او ناسم فیصله کولی سي چې په ویښه یې پیغمبري بدني ښکلاوې ویلي یا اورېدلي او زده کړي وي ځکه ډېر ځله په ټولنه کې موږ یو نفر وینو چې دعوه لري چې ما پیغمبر اسلام په خوب کې ولیدی خو چې کله ته د ده څخه دا پوښتنه وکړې چې پیغمبري چهره څنګه وه شکل یې څنګه و نو دی حق پک حیران پاتې سي بیا یا چپ پاتې سي څه نه وایي او یا ناسم ځواب ووایي نو دا ټول په دې خاطر باندې چې ده په خپل ژوندانه کې د پیغمبر اسلام و ښکلاو ته د ویلو یا د اورېدلو وخت نه وي ورکړی او که موږ د نبي علیه صلات وسلام مبارک ښکلاوي او بدني شکل ووایو او یا یې واورو نو بیا کولی سو چې یو وخت لوی خدای جل جلاله موږ تاسې ته د پیغمبر اسلام ملاقات خوب کې نصیب کړي او بیا موږ د خپل خوب په اړه کولی سو چې رښتیا هم پیغمبر اسلام ولیدی او یا مو نه دی لیدلی او څلورمه فایده هغه دا ده چې انسان قدرتي لوی خدای جل جلاله داسې پیدا کړی دی چې د یو شي یا د یو چا سره چې دی محبت کوي نو یا د هغه د ښایست په خاطر محبت ورسره کوي یا د هغه د کمال یا د احسان او ښېګڼو په خاطر باندې چې هغه ډېر کمالداره دی یا د ده سره یې ډېر ښه کړي دي نو په دې خاطر مینه ورسره کوي نو کله چې څوک د ګران نبي محمد صلی الله علیه وسلم مبارکه چهره او غوره کړه وړه وپېژني او د زندګۍ حالات یې واوري نو انسان په دې پوه سي چې په ټول انسانیت کې پوره ښایست هغه د پیغمبر علیه السلام او پوره کمال هغه د پیغمبر علیه السلام او پوره احسان پر موږ تاسې باندې چې زموږ سره ډېر ښه کړي دي او هر څونه تر هر ښه کوونکو یې ښه راسره کړي دي هغه پیغمبر علیه السلام دی نو ډېر محبت یې د پیغمبر علیه السلام سره پیدا سي او محبت خو مخکې درته تیر سو چې هغه شی دی چې د ایمان یو حصه ده او د محبت بعد بیا اطاعت او پیروي راځي چې په هغه باندې د انسان د دنیا او د آخرت کامیابۍ مرتبې دي پنځمه فایده د دې پیغمبري ښکلاو د اورېدلو بعد دا فایده په وجود راځي چې د علماو وینا ده چې د ایمان پوره کوونکو شیانو څخه یوه عقیده دا ده چې باید د هر مسلمان د عقیده وي چې نبي اکرم مکرم صلی الله علیه وسلم مبارک تر ټولو انسانانو ډېر ښایسته او ډېر ښکلی و مبارکه چهره یې وه او تر ټولو انسانانو یې ډېر غوره کړه وړه او زندگی وه دا هغه عقیده ده چې ایمان په قوي کېږي او ایمان په پوره کېږي خو دا عقیده هغه وخت په پوره توګه زړه ته شوه کېږي چې د پیغمبر اسلام چهره او غوره کړه وړه او د ده ښکلا موږ ووایو یا یې واورو
او شپږمه فایده د پیغمبر علیه السلام د بدني ښکلاو په ویلو یا اورېدلو باندې دا فایده مرتبه ده چې کله یو انسان د آخرت په اوږده سفر باندې روان سي او د قبر په تنګ زندان کې رابند سي او د لوی خدای جل جلاله د طرفه د تحقیق او د امتحان دپاره دوې لوی فرشتې چې نکیر او منکر دي ورته راواستول سي او د سوال او د جواب لړۍ پیل سي او د امتحان و هر سوال ته ښه او سم جواب ویل ضروري وي نو د امتحان په وروستیو کې دا فرشتې و هر انسان ته د پیغمبر اسلام صورت ورښکاره کوي او په اړه ستا او زما او د هر مړګړي څخه او د هر مړي څخه معلومات غواړي او د ملایکو انسان ته وایي چې دغه صورت د چا دی د دې صورت په اړه څه وایي نو که موږ او تاسې په خپل ژوندانه کې د پیغمبر اسلام ښکلاو ته د ویلو یا اورېدلو وخت ورکړی و نو د فرشتو و سوال ته به مو ځواب هرومرو سم او صحیح وي او که نه نو خدای مه کړه د سختو کړاوونو سره به لاس او ګرېوان سو او دا قبر او مرګ خو یو داسې شی دی چې هر مخلوق و دې ته عقیده لري یعنی کافر لا هم د دې عقیده لري چې مرګ سته کافر لا هم و دې ته عقیدتمند دی چې قبر ته ورتلل سته خو په قبر کې د مسلمانانو د عقیده ده او د نبی اسلام د احادیثو ثابته ده چې نکیر و منکر ملایکې راځي او سوال و ځواب به کوي اول سوال به دا کوي چې من ربک رب دې څوک دی نو ته به په جواب کې ورته وایې چې ربي الله رب مې الله دی دویم سوال به دا کوي چې ما من نبیک نبی دې څوک دی ته به ورته وایې نبی محمد صلی الله علیه وسلم نبی مې نبی علیه السلام دریم سوال به کوي ما دینک دین دې چیشتی او تا دین الاسلام دین مې اسلام دی څلرم سوال یې دا دی چې د نبی اسلام تصویر در ښکاره کوي او بیا ستا او زما او د ټولو مړو څه پوښتنه کوي چې د دې سړي په اړه څه وایه دا څوک دی نو که ما او تا د دې په ژوند کې د نبی اسلام چهره ویلی وي شکل مو ویلی وي د نبی اسلام ښکلاوې مو ویلی وي او هغه مو یادې کړي وي نو کولی سو چې د دې آخري سوال ځواب هم سم ووایو او که خدای مه کړه داسې موږ په ژوند کې نه د نبی علیه صلات وسلام ژوند ته کتنه کوو نه اورېدنه کوو نه د نبی اسلام په ژوند عمل کوو نه ښکلاو ته پام کوو نه اورو نه خپله کوشش پسې کوو نه د بل کوشش او خواریو ته غوږ نیسو چې دا علماو څونه خواري کښلي دي او د څه مختلفو کتابو څخه دوی دا د پیغمبر علیه صلات وسلام ښکلاوې دا شان راټول کړي او بیا یې په اسانه پښتو باندې ژباړلي او بیا یې په ډېرو پیسو باندې کتابونه چاپ کړي او بیا یې عام وروڼو ته په لیکایي بڼه هم وړاندې کوي او په صوتي بڼه باندې هم وړاندې کوي په هره طریقه باندې چې مسلمانان خبریږي په هغه طریقه باندې نو که موږ تاسې د دغه علماو خدمتو ته پام نه کوو او د دین سره بیا هم تعلق نه ساتو لیرې لیرې ګرځو نو خدای مه کړه بیا به د قبر په دغه سوال و ځواب او په دې امتحان او په دې لړۍ کې به ناکامه راسو او که موږ تاسې په ژوند کې د نبي علیه صلات وسلام و سیرت ته وخت ورکو او د نبی علیه صلات وسلام و ښکلاو ته وخت ورکو او وایه ورزده یې کړو په نورو یې واورو او نشر یې کړو نو بیا به مو دا د کامیابۍ یو ذریعه دی الله دې موږ په دنیا او آخرت کې کامیابي را نصیب کړي یوه مهمه یادونه کوم هغه دا چې د پیغمبر اسلام بدني ښکلاوي هغه زموږ په دغه کتاب کې چې دا اوس په صوتي بڼه باندې تاسو ته وړاندې کیږي چې د احسن الشمایل په نامه دی یا خپل نبی اسلام داسې وپېژنه لکه لیدلی چې دی په دې کې د نبی اسلام شکلي او بدني ښکلاوي ذکر کیږي زموږ یو بل کتاب دی چې د احسن السنن په نامه دی په هغه کې به د نبی اسلام اخلاقي او روزمره کړه وړه هغه ذکر کیږي لوی خدای جل جلاله دی زموږ دغه خدمتونه دینی خدمتونه په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي او لوی خدای جل جلاله دی موږ د نبی علیه صلات وسلام په عاشقانو او په محبانو کې حساب کړي او لوی خدای جل جلاله دی د نبی علیه السلام د شفاعت ذریعه وګرځي د نبی علیه صلات وسلام د بدني ښکلاو مهم ټکي او چې په هغه باندې پیل کوو هغه به انشاءالله پر روانو برخو کې واورئ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين